خوږو لیدونکو، نن درته ډېر ښکلی او د پند نه ډک داستان لرم. تمه ده ویډیو را سره تر پایه وګورئ او زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. وایي یو نابینا د سړک مخې ته ناست و. کچکول یې مخې ته ایښی و. کچکول تر څنګ پر ایښي تابلو یې لیکلي وو: زه ړوند یم، له ما سره مرسته وکړئ. یو نوښتګر خبریال یې تر خوا تېرېده. نابینا ته یې پام شو. له جیبه یې څو پیسې وویستې او په کچکول کې یې واچولې. خو په همدې وخت کې د نابینا د اجازې پرته د هغه تابلو راواخیست. د تابلو پر مخ یې یو څه ولیکل او د خلکو مخ ته یې کېښودل. د همدې ورځې په مازدیګر چې کله دا ژورنالیست له همدې لارې تېرېده، نو ړانده ته یې پام شو چې کچکول یې له پیسو ډک شوی و. نابینا چې خبریال یې د هغې د پښو له قدمونو پیژنده، پوښتنه یې ورڅخه وکړه چې سهار دې د تابلو په اخیستلو سره څه وکړه. خو خبریال څه ونه ویل. دا نابینا تر پایه ونه پوهېد چې د تابلو مخې ته څه لیکل شوي وو. خو کله یې له یو بل کس څخه چې د نابینا تر څنګ تېرېده د تابلو د لیکنې په اړه ورڅخه وپوښتل، نو لاروی ورته وویل: بابا جانه، ستا په تابلو یوه ډېره دردونکې جمله لیکل شوې ده چې د هر لاروي پام ځان ته اړوي او هر لاروي ته ډېر ژور خفګان ورکوي. او هغه جمله داسې ده چې نن د پسرلي لومړۍ ورځ یعنې نوروز ده، خو زه نشم کولی چې د هغه ښکلې ورځ او د هغو د ښکلو منظرو د لیدلو څخه خوند واخلم. نو درنو لیدونکو، کله چې نشئ کولی خپل کارونه سم پر مخ بوځئ، نو خپله تګلاره بدله کړئ. باور ولرئ چې په ژوند کې هر بدلون ستاسو د ښېګڼو لپاره رامنځته کیږي. همدا د بري لار ده، کومه چې موږ تر خپلو بریاوو رسوي.